بسم الله الرحمن الرحیم. د مسلمانانو دویم خلیفه د نبی علیہ السلام دویم مرګره هغه هم دا سره صرف د عمر فاروق په لیدو باندې پروردگار د دنیا يهوديان او عیسایان مسلمانان کړو، صرف په لیدلو باندې. بیا چې کله مصر ته ننوت، سار د شام ته سار د جمعې ورځ ده او په بیت المقدس کې به عمر فاروق د جمعې تقریر کې خطبه ووایي. د دنیا خلق راغلي دی او ناسته د مصر چې کوم گورنر دی هغه ولا جامې راوړې خشته مدیدار ښکلې وی حضرت چې کله ولاندې دا خشته ښکلې جامې واچو، دا پاکې مزیدارې مې درنه نوې جامې راوړې. وی دا ولې؟ وی ځکه یهودیان به راځي، عیسایان به راځي، د هغوی عالمان او پوه خلک به راځي، ستانه به تپوسونه هم کوي او تا سره مجلس به هم کوي. نو چې تا خشته جامې چولې صاحب دا جامې د ټولې ټوکړې ورته لګېدلې دي نو ښه خبره نه ده. ورته وی نه، وی دا جامې د رقم ځای نه راوړې. وی دا صاحب د بیت المال، وی د بیت المال به زما دی، د عمر دی او که د عمر د پلار دی. د قیامت پر ورځ به الله له څه جواب ورکوم؟ ستا خپلې جامې شته چې ما ته وبخې؟ وی صاحب زما خو دا یوه جوړه راچولې مې ده. وی د بیت المال مال به ماله نه راوړې زه یو څه. وی چې دې جامو ترې ټوکړې لګېدلې دي، خلک به را پورې خاندي، زمونږ بېعزتي ده او ښکلې جامې واچوه. او ورته څه وایي؟ وی کفا بالایمان زینتن، وی د ایمان نه بهترین ډولې شی بل نشته دی. جامه به خپل کار کوي، جامه که هر څنګه ده، خو چې سړی د ایمان په جامه باندې مزین او خشتۍ دا خوند کوي. هغه جامې ځان دا جامې به ووینځم خیرنې شوې دي، دا به ووینځم. غسل خانې ته ننوت وی لمبل او په خپلو لاسونو ځان د هغه جامې په غسل خانه کې ووینځلې، نورې جامې نشته. نو چې هغې ځان له صفا کړې او په غسل خانه کې نچوڼ کړې او لګې او پوټې اوچماتې شوې وی چولې بار راووته. د جمعې مانځله بیت المقدس ته لاړ، په منبر کېناست. یهودیان او عیسایان د دنیا د عیسایانو راهبان او د علماو دا راغلي دی ورته ناست، ډېر خشته تقریر وکړ. او هغوی چې ورته ګوري دې جامو ته او د خپلو کتابونو هغه لیک ته ګوري چې زمونږ په کتابونو کې د عمر کم صفت دی، هغې ته ګوري نو حیران دي. چې مونځ شو، د مانځه نه پس راغلل تپوسونه یې شروع وکړل. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته یو عالم له یو راهب له ډېر په اطمینان جواب ورکړ. په دغه مجمع کې چې څومره په زرګاو یهودیان عیسایان پروردګار ټول مسلمانان کړل. هغه عیسایان او یهودیان چې مسلمانانو ته ویل دین ستاسو درست نه دی او زمونږ دین ټیک دی او داسې دي داسې دي. زما وروڼو چې د انسان په زړه کې د الله یره راشي که نه، د هغې اثر د انسان په دې مخ او په دې وجود باندې راشي او بیا د هغې اثر په بل مسلمان پرېوځي.